په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکراتو کې د رامنځته شوي بنبست تر ماتېدو وروسته د سولې مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلو ترمنځ تر اوږده ځنډ وروسته په څلورو اصولو توافق شوی چې څلورم او تر ټولو اختلافي اصل یې د دوحې تړون دی چې دواړو خواوو د بین الافغاني مذاکراتو د اساس په توګه منلی دی. په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د مبنا په توګه د دوحې توافقنامې له منلو وروسته دواړه لوري د مذاکراتو پر اجنډا د بحث لپاره چمتووالی نیسي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو کابل نیوز ته ویل چې په دې برخه کې مهم پرمختګونه رامنځته شوي دي. د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه رامنځته شوي دي. ډیر ژر به دواړه لوري د یو ګډ کنفرانس له لارې دغه موضوعات اعلان کړي. موږ تمه لرو چې ژر تر ژره به پر اجنډا بحثونه پیل شي. ویل کېږي ولسمشر غني د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي رئیس معصوم ستانکزی او عبدالسلام رحیمي پر دې کړنلاره د بحث لپاره کابل ته راغوښتي او ډیر ژر به بیرته قطر ته وګرځي. شنونکي د سولې مذاکراتو په برخه کې دغه رامنځته شوي پرمختګ ته خوشبین دي او وایي تمه ده چې دواړه لوري ژر تر ژره رسمي مذاکرات پیل کړي.